اروپایي ټولنه له افغانستان سره مو د 40 ټنه روغتیایي توکو مرسته کړې ده. اروپایي ټولنه وایي چې افغانستان ته تازه د روغتیایي توکو او وسایلو یوه مرستندویه بسته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بشردوستانه خدماتو او بحران د مدیریت کمیشنر یانس لینار چې ویلي چې دغه 40 ټنه روغتیایي توکي او وسایل به د افغانستان روغتیایي برخې ته سپارل کیږي. نوموړي ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو ادامې ته ژمن دي او تر هغه چې اړتیا وي د افغانانو ملاتړ کوي. هغه تمه ښودلې چې د اروپایي ټولنې مرستې وکړای شي افغانان له روان وضعیته وژغوري او د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.